پاکستان په لویدیځو هیوادونو کې د افغان کډوالو د استوګنې په اړه د نړیوال کنفرانس غوښتنه وکړه. پاکستان د کډوالو عالی کمشنر تېره ورځ ویلي چې د لویدیځو هیوادونو لخوا په پاکستان کې د ډیر شمیر افغان کډوالو د منلو لپاره باید یو نړیوال کنفرانس جوړ شي. محمد عباس خان وویل لویدیځ هیوادونه باید له پاکستان نه د افغان پناه غوښتونکو د منلو بهیر چټک کړي. پاکستاني ډان ورسپانې د محمد عباس خان له قوله ویلي چې په دغه کنفرانس کې به افغانستان ته د کډوالو په خپله خوښه ستنېدو او په دریمو هیوادونو کې د هغوی د استوګنې په څیر ننګونې وارزول شي. نوموړي ویلي چې ډیر ژر به له طالبانو د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو له عالي کمشنرۍ سره درې اړخیزه غونډه جوړه شي چې د افغان کډوالو پناه غوښتونکو پر ستونزو خبرې وشي. عباس خان وړاندې وایي چې په لویدیځو هیوادونو کې د میشتېدو شاوخوا 600,000 افغان پناه غوښتونکي په پاکستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالو په عالي کمشنرۍ کې نوملیکنه کړې ده. دغه پاکستاني چارواکي روان کال د نړۍ د هیوادونو لخوا د افغان کډوالو په کم شمیر منلو نیوکه وکړه او ویل چې سږ کال د بیا میشتېدنې لپاره له ملګرو ملتونو سره د راجستر شویو غوښتنلیکونو له ډلې یوازې 8,000 کسان منل شوي.